یو سړی وفات کېده، خپل زوی راوغوښته، درې نصیحتونه یې ورته وکړل. اول نصیحت یې دا ورته وکړه چې زویه داسې سړی چې نوی مالداره شوی هغې نه قرض مه اخله. دویم دا چې د زړه راز دې ښځې ته مه وایه. او بل دا چې د حکومت یوه سترګه وړندۍ او یوه بینایي، د حکومت نه ځان ساته. پلار یې وفات شو، دغه زوی دې خبرو په تعجب کې اچولی و. د خبرو د عملي کولو دپاره لاړه داسې سړی چې نوی مالداره شوی و، د هغې نه یې قرض وکړ. 4 اشرفۍ ترې قرض کړي. په دې 4 اشرفیو باندې لاړه، یو پسې واخیسته. پسې د غره لمنه کې حلال که، ټوټه ټوټه یې که، بوجې کې واچو. بوجې را په شا کړه، کور ته یې راوړله. نیمه شپه ده، کور ته یې راوړله. ښځې ته وایي چې غږ مه باسه، سړی مې وژلی ده او غوجله کې ښخو. ښځه حیرانه شي چې دا یې څومره غټ کار کړی ده. خو ښځې ته وایي چې چاته ګوره حال ونه وایې. ښځه ورته وایي زه بیا چاته وایم، خاص یو څو دانې خورګانې لرم، نور چاته نه وایم. خو ښځه لاړه شي، بلې ښځې ته وایي خلک هم قتلونه کوي، قتل خو زما خاوند کړی ده. خلک کور کې قتل کوي، غره کې غورځوي. هغې غره کې قتل کړی ده، کور ته یې راوړه خښې که. ښځه ورته وایي دا څومره خطرناک خاوند دی ده. دا ښځه د خپلې خور ته وایي خورې چاته ونه وایه. دا ورته وایي چاته وایم خورې، یو مجلس نه اله او بل چېرته نه وایم. خو به هر حال د ښځو د لارې نه حکومت خبر شي. حکومت چې کله خبر شي، دې به ځای تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وسپړي، هله سړی راولی. سړی راوستی ده، ویې دروي رسپان ته، د پانسي کولو ته چې اعدام یې کړو. دغه حالات کې چې دا اعداموي، دا د چا چې قرضدار ده، دا قرضدار ورپسې راغلی. ورته وایي چې څه کیسه ده؟ اوس مړ کېږم، ختمېږم. هغې ورته ویلې اعدامېدی رانه نه شې تر هغې پورې چې زما 4 اشرفۍ نه را کړي. هغې ورته ویل بچیانو نه مې واخله، هغوی به درته درکړي. وایي نه، اعدامېدلی رانه نه شي چې زما روپۍ راته رانه کړي. چې کله اعداموو، دې سړي وخندل. عسکر ورته وایي چې څه دپاره دې وخندل؟ خلک خو دې ټیم کې جاړي، ته ولې خاندې؟ دا ورته وایي چې ما ته پلار 4 نصیحتونه کړي ول، 3 نصیحتونه کړي ول. هغه 3 واړه رښتیا وختل. تاسو خو به یو ځلي تحقیق کړی و چې ما په دې غوجله کې چی ښخ کړي. تاسو ورشئ چې مال د څه ښخ کړي. حکومت چې کله راغی، ویې کته چې دلته خو په څه ښخ شوی ده. دا عسکر ورته وایي چې ښه د پلار خو ورته یو دا نصیحت وکړه، نور یې ته کوم نصیحتونه کړي وو؟ وایي بل دا چې کله زه پانسي کېدمه، دا سړی راغی، د ګریوان نه یې ونیولم چې مړ کېدلی نه شي تر هغې پورې زما پیسې راته رانه کړې. او بله چې د زړه راز دې ښځې ته مه وایه. ما دغه خبره ښځې ته وکړه، ما ښځه معلوموله خپله. هغه خبره تاسو ته پورې را رسېدلې وه او تاسو تحقیق ونه کړه، زه مو راوغوښتم او پانسي کولو ته هم ودرولم.